څلور پښتانه هغه وخت په یوه لاره ځي، چې د پنځم پښتانه جنازه یې په اوږو بار کړې وي. دا یو تریخ حقیقت دی. بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم